دیگه ما 5 نفر در یک موتور تاکسی ما بودیم دیگه می آمدیم طرف شهر علی احمد خسرو بریم یک موبایل دست انداخت موبایل نتونست گرفته دیگه ایسا آمدیم گازما ما را گرفت حوزه 5 ما 5 نفر هستیم بان کلان ما فرید است دیگه سراب است دیگه ما سر زنکه دست انداختم و گرفته نتونست موبایلش. وقتی که پیش رفتیم چک پوینت استاد کرد از بین موتر تفنگچه را کشید. 5 نفر بودیم در موتر ما می رفتیم اونجا علی بجان اکسیاسر حمله کرد موبایلش میگرفت نشد بودگیر آمد باز عوضه گرفت عوضه در قماندونی ما راجع همون نفر کلان ما رئیس ما فرید است تفنگچه ما د بلخ ولایت مزار شریف ښار د 5مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې یو بڼ 15 کسیزه ګروپ د غلو نیول شوی دی چې یا د کسان په یو موټر ټکسي کې چې غوښتل یې د یوې ښځې څخه موبایل غلا کړي لاس په لاس زموږ د امنیتي ځواکونو د خوا څخه نیول شوي دي. یا دو کسانو غوښتل چې د موبایلونو غلا وي او په نور مختلفو غلاګانو کې هم لاس درلودی چې د یادو کسانو سره یو میل توپنچه هم نیول شوې ده. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونو هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې کوم جنایتونه ترسره کړي غلا یې وکړي نو کوم کسان چې دغسې ناوړه اعمال ترسره کوي هغې به ګیرېږي ژر تر ژره او د قانون منګولو ته به سپارل کېږي. موږ د خپل ټولو بلخ میشتو ولسونو څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ سره په هر بخش کې همکاري وکړي خصوصا د امنیت په بخش کې چې هر وخت داسې کسان ویني مشکوک کسان مشکوکې کړنې چې څوک ترسره کوي د یو څو نولس شمېرې سره دې په اړیکه کې سي او زموږ امنیتي ځواکونو ته اطلاع ورکړي تر څو په خپل وخت او هغه مشکل ته رسېدنه وشي.